او د خوشحالۍ څخه ډک خبر افغان هوایي ځواک ته 5 MD 530 اف هلیکاپټرې وسپارل شوې دا چې دا هلیکاپټرې د چا لخوا سپارل شوي دي مطلب را سره طرفه پورې وګورئ ګرانو لیدونکو السلام علیکم دغه 5 هلیکاپټرې د افغان هوایي ځواک سمبالولو لپاره د 1.4 بلیون ډالرو مرستې هغه برخه ده چې د امریکا له لوري به تر 2022 کاله پورې افغانستان ته ورکول کیږي په اریزونا کې د امریکا د دفاع وزارت میشتې قراردادي کمپنۍ خبر ورکړی چې دوی د روانې نومبر میاشتې په 22 نیټه د افغانستان هوایي ځواک ته 5 MD 530 اف هلیکاپټرې ورکړي دي په خپره شوې وینا پاڼه کې ویل شوي چې دغه هلیکاپټرې د تیرې اکتوبر میاشتې په 20 نیټه په 240 بوینګ الوتکې کې کندهار ولایت ته رسېدلې دي او تیرې جمعې په ورځ افغان لوري ته وسپارل شوي دغه هلیکاپټرې د 1.4 بلیون ډالرو هغې مرستې یوه برخه ده چې تر 2022 کال پورې به افغان هوایي ځواک ته د امریکا له لوري 10 هلیکاپټرې پورې برابریږي د یادولو وړ د یاد هلیکاپټرو په برابرولو سربیره د پروګرامونو مدیریت د تحولونو ملاتړ د پیلوټانو روزل او د هلیکاپټرو د ساتنې ټول خدمات هم په دغه مرستو کې شامل دي دغه هلیکاپټرې د شپې لخوا د ځانګړو عملیاتو ترسره کولو وړتیا لري او افغان هوایي ځواک ته سپارل به د افغانستان د هوایي ځواک له لوري په تنهایي د عملیاتو پر مخ وړو کې ډیر اغیزناک وي ګرانو لیدونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي نو د وطن پالۍ او د هیواد سره د مینې په خاطر له نورو ملګرو او دوستانو سره شریکه کړئ تر څو هغوی هم د افغانستان د دغه خوشحالۍ څخه ډک خبر څخه خبردار او آګاه واوسیږي او افغانستان باندې وویاړي او افغانستان پوځ سره یو ځای سي تر څو افغانستان هم په خپلو پښو باندې ودرېده او خپل جای ته ورسېده نو ډېره مننه چې ویډیو مو راسره طرفه پورې وکتله مننه